درناک اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. ستاسو خدمت کې حاضر یم. د پاکستان د جهادي څپو نه خبرونه، په نړیوالو مهمو موضوعاتو تبصره او ستاسو د ګرانو دوستانو پوښتنو ته ځواب. دا درې برخې دي، دا به زه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. لومړی 9 د مارچ نن سهار د کورمې په ولایت کې د صدی ولسوالۍ بګن ته نږدې په سیر مغره کې مجاهدینو د کمین ونیولو او د پاکستاني پوځ باندې یرغل وکړ. په دغه یرغل کې 4 عسکر وژل شوي دي چې د هغې نومونه لانس عامر، اکرم، جابر او سلیمان ښودل شوي دي او یو 15 تنه نور زخمیان دي چې د دغه زخمیانو نومونه عرفان، ناصر، حسن، مسعود، رحمت الله، مراد او نصر خان ښودل شوي دي او دا ویل شوي دي چې د جګړې نه پس په پاکستان پوځ د چورلکو په ذریعه خپل د زخمیان او مړي د سیمې نه انتقال کړي دي او په شا تللي دي. 8 د مارچ غرمې مهال د ټانک ولایت د ټانک په ولسوالۍ کې ملیزي سیمه باندې په بیانه کلی کې پوځ پر مجاهدینو باندې یرغل وکړ او مجاهدینو د یرغل په ځواب کې سنگرونه ونیول. 1.5 ساعت د جګړې دوام وکړ. د ده په نتیجه کې 14 تنه د پاکستان د پوځ کسان وژل شوي دي او 15 تنه مجاهدین پکې شهیدان شوي دي. 4 مجاهدین ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې دوی 18 کسه د مجاهدینو نه وژلي دي او مجاهدین وایي چې 15 کسه شهیدان شوي دي او هغه خپل مړي بیا کم ښیي او مجاهدین وایي چې نه، د هغوی مړي هم 14 دي. نو دغه د دواړو طرف متضاد خبرونه دي، خو ما دواړه ستاسو حضور ته وړاندې کړل. همدارنګې نن په بلوچستان په خوزدار په سیمه کې د پولیس په یو تاڼه باندې په پوستې باندې حمله شوې ده. دغه پوسته نیول شوې ده. څه پولیس وژل شوي دي او څه په تیښته باندې کامیاب شوي دي. پوسته مکمله توګه باندې فتح شوې ده. اوس هم د ازادي بخونکو د قدرت په لاس کې ده. دا نه دی ویل شوي چې دا څوک چا دا کار کړی دی، نه مجاهدینو دا ادعا کړې ده او نه د بیلې نه، خو د هر یو نه چې دا کړي دا دوی په کامیابۍ سره کړي ده او دا پوستې نیولې ده. نن 9 د مارچ نن سهار 6:30 بجې سهار په شمالي وزیرستان کې د میرانشاه په ولسوالۍ کې پیران پوستې باندې د دراسکوف په ذریعه حمله وشوله. د دغې حملې په نتیجه کې د دې پوستې هغه لوی امنیتي کامرې چې وي هغه ویجاړې کړلی شوې او د کاره ویستلل شوې. دا د جهادي څپو نه ستاسو حضور ته خبرونه. اوس راځم نړیوالو خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې پرون ما تاسو یو خبر درکړ چې ټرمپ یو لیک استولی د ایران ته، ویلي چې د دې د اټومي بټۍ په د خبرو لپاره مذاکراتو لپاره دی حاضر دی چې ایران سره خبرې وکړي. په اول کې خو داسې خبر د ایران نه راغی چې د روحاني رهبر د ایران دا خبره وکړه چې موږ ته دا خط نه دی را رسېدلی او دا به موږ د ده نه بې اطلاع یو. خو وروسته بیا دوباره خبرونه دا راغلل چې دا خط دوی ته رسېدلی او د ده ځواب دا ورکړل شوی دی چې موږ په هېڅ صورت حاضر نه یو چې د امریکې سره د خپل اټومي بټۍ په سر باندې خبرې وکړو او نه موږ په امریکې باندې دغه اعتماد لرو. لپاره دی چې همدا ټرمپ و چې دغه معاهده چې د اوباما سره شوې وه ده ماته کړله او په هغې کې بهانه جوړي وکړله او ایران په مقابل کې دوی سنګر ونیوه. نو اوس دی وایي چې که چېرته موږ بیا کینو دوی جز له دې نه چې خپلې خبرې په موږ ومني دوی مذاکراتو ته حاضر نه دي. فلهذا ایران دا موضوع رد کړه، ویل چې موږ ناستې ته حاضر نه یو. که چېرته امریکا غواړي نو خپل هغه مخکینی قرارداد ته د بیرته رجوع کړي، هغه د برحاله کړي او پس د هغې نه که بیا د هغې کې اضافي کوم خبره کوي بیا به خبرو ته سره کینو چې موږ په دې پوه شو چې امریکا یعنی خپل په خبرو کې صادقه ده او د عمل غواړي. تشو خبرو باندې دی ویلې اعتماد نه کوو. دویم خبر دا دی چې څرنګه پرون ما تاسو ته وویلې او وړمه ورځ په برنامه کې مې هم تاسو ته ویلي وو چې نن درېیمه ورځ په تسلسل سره ده چې د پاکستان حکومت یو اعلامیه صادره کړې وه چې د روحانیونو سیاسیونو د وژنې لپاره مجاهدینو کوم اقدام کړی. مجاهدینو هغه رد کړله او پرون هم ما یو خبر دغه کړ چې
وژنې شوي وي. 2 کسه هم په بلوچستان کې د مولانا فضل الرحمن کس وژل شوی، هم هغه بل کس وژل شوی. د دواړو ما تاسو ویلي چې دا خپل حکومت پاکستان اوس کوي لپاره دي چې مخکې تر مخکې نه د دې لپاره هغه لاره جوړه کړې وه. اوس نن یو ځل بیا د پخواني سینیټر ښاغلي مشتاق احمد ورور شکیل خان د کور تر مخ د روژې میاشتې د تراو نه پس د په شهادت رسول شوی دی، او دا ښکاره خبره ده چې د پاکستان اردو د اهدافو شروع کړي دي، هم سیاسي کسان وژني او هم مذهبي کسان وژني، او د خپل د مخې نه د کسان لرې کوي. د دریم خبر د چین، روسیې او ایران سره ګډ پوځي مانورونه په سیمه کې شروع کړي دي ترڅو د راتلونکي خطرونو لپاره آمادګي ولري، او عین حال کې د مخالف قطب ته دا پیغام ورسوي چې چین، روسیه او ایران په دغه سیمه کې یعنی یو موقف لري، چې دا د نظامی او سیاسي نقطې نظر نه مهمه مسله ده چې دا نظامی مانورونه ملکونه سره کوي، خو په مشترکه توګه د روسیې او د چین او ایران تر ننه کله نو شوي. دا اول دغه دی مانور دی او لوی مانور دی. څلورم خبر دا دی چې په سوریه کې د کورني جنگ لمن لویه شوې ده. په تیرو 40 ساعتو کې د 1000 نه زیات کسان وژل شوي دي. په مختلفو ښارونو کې جګړه روانه ده. پخواني حکومت د بشار الاسد پوځونه بیرته را پیدا شوي دي، او جنگ د دې سره د علویانو سره جنگ شروع شوی دی، د مخالفو نورو قطبونو سره جنگ روان دی، او عین حال کې د تحریر الشام حکومت چې دی د په حدود 115 تنه پرون بغیر له کوم محکمې نه د محکمې صحرایي په حساب سره وژلي دي، او دا یو قومي او منطقوي او مذهبي جنگ ته لمنه خلاصي، ځکه دا 115 تنه د علویانو د ډلې نه، او تاسو معلومه ده چې د علویان په دې وجنې چې د علویان هغه شیعه ډله ده چې د بشار الاسد د هغې قبیلې نه دی، او دوی په دې 1350 کلونو کې پر سوریه حکومت کړی دی، او دغه غچ او بدل اوس د دوی په ذهن کې دی. دا د اوس په سوریه کې شروع شو، او سوریه د ناامنۍ او خرابۍ خواته په سرعت سره په حرکت ده. پنځم خبر دا دی چې د هند لومړي وزیر یعنی صدر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې دغه پاکستان چې کوم کس امریکې ته سپارلی دی، دا خو په ده باندې چې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ځاله ده، او دغه کسان ټول په پاکستان کې اوسي، نو د داسې کسانو پیدا کېدل پاکستان کې مشکله خبره نه ده. خو امریکې ته یو وارننګ ورکړی دی نریندرا مودي چې دی باید په دې باندې پوه اوسي چې پاکستان داسې کسان په خپله روزي لري، او کله چې ضرورت کېږي د امریکې ته وړاندې کوي او پیسې اخلي، نو امریکا باید په ده باندې ونه غولېږي او دوی سره نور دغه مرسته ونه کړي، ځکه دغه پیسې چې امریکا دوی ته د انعام په شکل کې ورکوي، دوی بیرته نور ترهګران تربیه کوي، او د هغې نه په سیمه کې او نړۍ ته ګواښ پیښیږي او مشکلات زیاتیږي. راځم د ستاسو قدرمند ورونو پوښتنو ته. اوله پوښتنه زموږ د ورور اسدالله سرادي، یعنی 2 ځلې خپل نوم لیکلی اسدالله سرادي، هغه لیکلی دي چې تاسو د پوښتنه دا ده هغه خلک چې د افغانیت نه انکار کوي آیا افغانستان ته خطر کېدی شي او یا پاکستان به د دوی نه ګټه واخلي؟ دا ډله دومره لویه نه ده چې د دوی نه افغانستان ته خطر پیښ شي، او دا ډیره داسې یو ډله ده چې د دې اکثرو ته تاسو وګورئ چې په کله په قدرت کې وو یا په کوم مقام کې وو، نو دوی د ټول نه زیات د افغانیت دغه په ټټر باندې خپل وهله او ویلې چې دا افغانان دي. کله اوس د قدرت نه وتي دي او نظام نه دغه شول، دی اوس فعلا د افغانیت نه انکار کوي، دی کوم ځای ته نشي رسېدلی، دا کوم ګټه نه کوي، دا کوم تغییر په سیاست کې نه راولي. خو دا خبره ستاسو صحیح ده چې دښمن د دوی نه ډېره ګټه اخلي، پاکستان او نور ملکونه، او دا د پاکستان د هغې په لاس استعمالیږي، خو افغانستان ته نه اوس نه آینده کې دوی کوم خطر نشي پیښولی. امان الله سرپاس ورور ویلی دي چې تاسو وایي چې پاکستان به تجزیه کیږي او لوی افغانستان به جوړیږي، او تاسو دا خبره په تکرار سره کوئ. آیا د ټرمپ د راتلو سره دغه پروګرام به تغییر ونه خوري؟
نه وروره دا پروګرام د ټرمپ په راتګ سره تغییر نه خوري لپاره دی چې دا د امریکې د اسټابلیشمنت پروګرام دی او هر رئیس جمهور چې راځي هغه به د هغې باندې پابند دی مخې به وړي او د ټولو نه زیات ټرمپ په خپله د دې نظریې یو ډاکټراین لري یعنی دا د هغه نظریه ده چې نوي ممالک به سیمه کې دنیا کې جوړیږي ډېر ممالک به د منځه ځي یو د هغه مملکتونه چې وال کېږي هغه به پاکستاني نو فلهذا ټرمپ دا موضوع نه بدلی تاسو دغه موقتی کوم په امریکای سره مرستې ګوري یا دغه تایید ګوري یا کوم دی باندې بالکل مدغه کېږي ځکه چې تاسو سلويخ کاله د امریکای او د پاکستان دغه اړیکو ته وګوري هغه کې تاسو بالکل دا واضح کېږي چې امریکای پاکستان ته همیش مرسته کړي خو هغه مرسته د پاکستان په درد نه ده خوړلې 15 روپۍ ورکړي 10 روپۍ تاوان ورته رسولې 2 روپۍ ورکړي دي 15 روپۍ تاوان ورته رسولې دی دا ځکه خو پاکستان په خپل نه ودرېږي تاسو که وګورئ پاکستان سره 8.3 میلیارډ په شل کالو کې امریکای مدد کړې دی 380 میلیارډ پاکستان ته د ترهګرۍ جنگ نه ضربه رسیدلې ده لپاره د دې چې دوی مصرف کړی دی او هغه پیسې بیرته دی لاسه نه دا ورغلي د قیمت دوی ادا کړی دی ګرچې د پنجاب خپل په ګټه د استعمال کړي پښتانه وژلي دي خو ضرر پاکستان ته په دې کې رسیدلې دی د پاکستان تجارت ضربه شوی دی د پاکستان مصارف اوچت دي قرض زیات شوی دی سود پی زیات شوی دی په دغه ټول عوامل دي چې په حساب د دې پیوز دي نو د دې باندې باز دوستان ډیر زر ګوري چې فاطمی ته دا خبره کې امریکا مرسته کوي خو امریکا خو سیده په تیغ نشي وهلی ورو د کار کوي 15 روپۍ ورکوي 10 روپۍ تاوان رسي 3 روپۍ ورکوي 10 روپۍ تاوان رسي او په دې رقم سره پاکستان دغه حالت ته رسیدلی که د امریکې مرستې نه هدف دا وای چې دوی سره کومک وکړي دوی په خپې ودرې نو ولې پاکستان په تیرو 50 کالو کې په خپو ونه درېده بلکې داسې حالت ته رسیدلی چې اوس د نزع حالت کې دی او دغه خلک چې د په مقابل کې پاکستان کې جنگيږي دا هم امریکا او هندستان تمویلوي فلهذا دې کې تشویش مکوئ پاکستان به خرابېږي تزکیږي و دا پروګرام دی ان شاء الله سیمه مالک ټول غواړي افغانستان غواړي ایران غواړي هندستان غواړي او امریکای غواړي او دا کار به ان شاء الله کیږي او لوی افغانستان به جوړیږي دا په ایمان دی په الله باندې زمونږ او دا زمونږ حق دی د پلار نیکز مکه ده دا به بیرته افغانستان ته راځي په همدې هیله تاسو په لوی رب العزت سره سپارم امید دی چې دا برنامه وګورئ خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ